نو زمونږ دغه پلان دی او د وخته به چې کوم یو دی لنډي کوتل کې انشاءالله ناشته به هم کوو. دا به زمونږ پلان حصه وي. نو ټول ملګري دا ویډیو به ګورئ ښه لنډي کوتل بازار به پکې ګورو، هر څه به ګورو. د ویډیو کې پوره شپه به سبا کوو، خوب به نه کوو. ډیره مهرباني، جزاک الله جزاک الله جزاک. د دکاندار هغه زمونږ بس لکه مینهوالو او کولډ ډرنک یې راوړو چې دا اوس کا. نو ډیره زیاته مننه کوم د لنډي کوتل خاص کر چې څومره هم خلک دي ما سره ډیره زیاته مینه کوي. د ټولو ډیره زیاته زه مننه هم کوم. السلام علیکم، امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر او روغ او جوړ یې. د خیر سره نن زمونږ چې کوم یو سفر دی زوبا لنډي کوتل ته لالا را پسې یو خو وی لنډي کوتل پلې ځو. نو اول مونږ به ځو صدر ته، صدر نه بزان سره چې کوم یو دی پلیټر یو چتاو او الته بیا خرو. نو صدر ته ولاړ شو، شینواری جونګړي والا نه به پلیټر راوالو او بیا ان شاء الله تعالی ځو لنډي کوتل ته. چې کوم ملګرو اپراباد والا او نتیا ګلی والا او مری ولاګ نیوی کتلی هغه هم وګورئ چینل کې ویډیوګانې مې اپلوډ کړي دي او بس ان شاء الله تعالی دا ویډیو هم تاسو ګورئ. دینه بعد نوري ویډیوز هم راځي. زمونږ پلان بل شته ان شاء الله کوشش هم دی چې بل سیټ ته هم چا کارو او پلان جوړ کو داسې اورګزیو سیټ ته. نو هغه به هم تاسو بیا ګورئ، خسته خسته ولاګ به اپلوډ کوو. دا ټیم صدر بازار کې آصف شینواری ان شاء الله تعالی هغه تنویلی دی، هغه پلیټر تیار کړی دی، هغه وروړي ګاډي کې ګدو ځان سره لنډي کوتل ته وړو. ټول مرګري شینواری جونګړي. بای عثمان بای. دا کیمرامین وګوره او چک کوي. ستړي مشه ستړي مشه برابر یې ستړي مشه درسته کې دالته دا آصف ماما دا کې ډیره مهرباني. زمونږ پلان دی چې بیګاله روټۍ وخورو، بیا به ټوله شپه چې کوم یو دی ګپې شپې لګو، ناست به یو، کاوې وغیره خواږه تراخه هر څه به خورو او سبا به د وخته مونږ انشاءالله تعالی روزو. نو زمونږ دغه پلان دی او د وخته به چې کوم یو دی لنډي کوتل کې انشاءالله ناشته به هم کوو. دا به زمونږ پلان حصه وي. نو ټول ملګري دا ویډیو به ګورئ ښه لنډي کوتل بازار به پکې ګورو، هر څه به ګورو. د ویډیو کې پوره شپه به سبا کوو، خوب به نه کوو. اوس پکې بله کې سره عثمان یې چې زه ځان له نوې چپړی لمه اله عثمان ځان له چپلې اړوي، زما چپلې لګې بې سوره غونته دي. نور نوې چپړې اخلي، اوس نوې چپلې اړي کم ځای والي تاسو ګورئ ولاړ ښه. پټرول پمپ کې تیل واچولو دا دی بس ووتو پېښور نه تقریبا څه ټایم دی لاله؟ 6:30 دي چې لنډي کوتل ته به څومره ټایم کې رسو؟ 7:30. بیا راشه چې موږ سره لږ راشه کیمرا کې قربان سیټي ټاور ته ورسېدو. عثمان بھائی دننه لاړو او را سره خوږ خلک چې میلو شو که نه نو زړه مې ډېر خوشحاله شي او نو ورته دې خپل تعارف هم وکړي. زما نوم جي ارباب نعمان دی، زه د کوټ له محسن خان یم جي او دا زموږ خوږ ورور دی. موږ د ولاګس ګورو جي، ډېر ښایسته ولاګس جوړوي. ډېره مهرباني ولاګس ګورو جي انشاءالله. ډېره مهرباني، جزاک الله. تھینک یو. السلام علیکم. ها وګوره مبارک شه عثمان، مبارک واچو اوس مبارک شه چپلې واچو. عثمان ځان ته چپلې واخیستلې او اوس چې کوم یو دی مونږ ځو ځان وباسو، بس ماښام کېږي ښه.
راغلو د خیره او د مسافرونو را سره ملو شو چې زموږ ویډیوګانې ګورو موږ منځله راغلو دیم را سره ملو شو الله هم ښه ساتئ عزتمن شئ او الله هم خوشحاله ساته جزاک الله ډېره مهرباني ده خوشحاله اوسئ عمر में बस दغو چې تیر په دغه رنگ شولو یو خواهش کې یو ارمان کې په یو شوق ټولو نه اول مونږ لاړو چې کوم یو دی پلیټر مونږ راواخیستل شینواري جونګړې نه بیا هغې نه بعد راو یونیورسټي روډ ته یونیورسټي روډ باندې عثمان ځان له چپلې راواخیستې هغې نه بعد د مانځه ټایم د ماښام هلته سپین جومات کې مونږ لمونځ وکړو هغې نه بعد زمونږ سفر کنټینیو جاري شو نو اوس انشاءالله تعالی رښتیا مټایي مونږ سویټس راواخیستل هغه هم اوس چې کوم یو دی بس روان یو ټایم لیپس آن دی لنډي کوتله پورې به ټایم لیپس ګورئ خوند مزې به ترې اخلئ یو انتظار کې یو جنون کې یو لټون کې بس پتا پسې جانانا زما په خیال کې ته وې زما په خوب کې ته وې زما په زړه زما ځیګر زما ځکه چې ډېر زبردست ټایم لیپس به راځي شپه ده که نه ټول لیټونه به یو مکمل اوس تخته بیک له ورسېږو تخته بیک چیک پوسټ له ساس کې ته وې نو ځکه ما تر بجې لارې صحرا کړلې تیرې رڼا کړلې شپې مې سبا کړلې په دې لټون کې ګلاب کله خندلې مې دي کله چړلې مې دي ته بس وسو په ټال کې کله زنګلې مې دي بې شماره تړ مې اوښکې په لپس کلې مې دي ستا په تلاش کې جانا ما خپل ژوندونو بیلو سترګې نظر لالا ویلکم ټو لنډي کوتل یو غنټه سفر مونږ خو په خیر خیریت کو د خیر سره رو رسیدو لنډي کوتل ته او بس اوس ان شاء الله تعالی لالا سبا کو دینه بعد سیکټیو ډایرکټ گوجری له زور روټۍ به خورو کاوې بس کو ګپې شپې به لګو ان شاء الله خوراکه خواصې بانه خواصل ګپې شپې که نه تر زامنو مینه بالکل. محبت وشي دا هسپتال چوک ته ورسېدو لالا دا بالکل هسپتال چوک د هسپتال چوک سپټې کیسې دي ټولې انتظار به زما په خیال کې ته وې زما په خوب کې ته وې زما په زړه زما ځیګر زما احساس کې ته وې السلام علیکم خیر علی اختر روزه تراویح هر څه دې مبارک شه مبارک شه السلام علیکم خیر جوړه خیر ریډی ته برابر ورین ملاو شه ما سره ملاو شه مونږ رو رسیدو د خیر سره بس اوس ان شاء الله تعالی کینو مونږ رو رسیدو کېناستو د خیره بس اوس ډایرکټ اول روزې خو بیا به هغې نه بعد نورې ګپې شپې لګو شرطونه دې واله مونږ روټۍ وخوړه روټۍ نه بعد هم ګپې شپې ډېرې زیاتې ولګولې اوس کاوه راغله ورسره خواږه هم راغله نو کاوه خواږه هم خورو او زما ولاګ سټارټ کړي سکرین باندې ولاګ هم ګورو انجوای کوو د کومراټ والا دا کومراټ ولاګ سټارټ کړي بس دا مونږ ګورو خوندونه او مزې ترې اخلو که تاسو نه یې کتلي نو وګورئ کومراټ ډېر ښکلی ځای دی او زبردست ځای دی ټول ملګري نه د شپې یوه بجه را او کولډ ډرنک ته هم زړه شو نو ځو بازار نه څه کولډ ډرنک وغیره رالو بیا راځو بیا ګپې شپې لګو د خیره سره اوف اوس به دې والې ومه امانه وړوکی اما دا بس ممکن کرام فین فالوینګ ډیر ده ډېره مهرباني جزاک الله خوشحاله اوسې ډېره مهرباني د دې سیټه ما ته د شپې په 1:30 بجه باندې جزاک الله تھینک یو سو مچ او بالکل ښه یو ټیک ټاک چې څنګه مونږ دې شاپ له راغو نو
ډایرکټ چې کوم د دکاندار هغه زمونږ بس لکه مینهوالو او کولډ ډرینک یې وروړو چې دا اوس کا نو ډېره زیاته مننه کوم د لنډي کوتل خاص کر چې څومره هم خلک دي ما سره ډېره زیاته مینه کوي د ټولو ډېره زیاته زه مننه هم کوم او انشاءالله تعالی موږ خو ځو راځو لنډي کوتل ته نو داسې یو ورځ به انشاءالله سپیشل میټ اپ کېږدو سپیشل به میلاویږو یو ورځ زه او بلال به داسې ګیدرینګ کوو او ګلاب ګراونډ کې یا بل ځای کې چې ټول خلک به هغه ورځ حاضر وي او خپلې ګپې شپې بولو انشاءالله که څنګه امانه بالکل ها؟ صحیح خبره په زړه دې غوسه شته نه 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 زه زنده وم مینه حلاله چې موږ سره کوي ور ما سره هم دومره مینه نه کوي تا سره که بس دا خوشتره یار چې زه کله لوړ کې تراشم لاله سره نو بس خلک را لوړ ډېر ښایسته خلک دي او ډېر مینه ناک خلک دي بالکل بالکل ځان بار باندې ووژني ولا چې ډېر مینه ناک بس الله دې تل آباد لري ټول او انشاءالله مونږ ځو بس واپس حجرې ته ځان رسو او لالا سره واغسته کولډ ډرینک وغیره جوسونه موسونه راواخیستل چپسونه میپسونه بس دا خوشکه نه تېرېږي وروره خوشکه چېرته مزه کوي ځین نری هم خرابه وه بس زما خو سمه ده که نه زما خو سمه ده امانه که څنګه بالکل دی به دغه وکړي مطلب دی به نس کړي او مونږ به اوس کړو بس د مری خرابه ده د مری خرابه را به دا چې ځو انشاءالله ټول ملګري ولاګ ګورئ ښه او چینل سبسکرایب کوئ ویډیو لایک کوئ د لوړ کې چې څومره خلک دي چې ویډیو شیر کوئ ځان سره ډېره زیاته مننه 3 بجې شوې بیا راپاسې کېنه دا یهی سبق قبول یار هم منم دی وختي تللی وو بازار سایډ ته او کولډ ډرینک وغیره هم روړو هغې نه بعد هم ګپې شپې ولګولې اوس اب کاوې ته زړه شو امان لاړو سپیشل کاوې جوړه کړه په خپل لاسونو باندې او رویړه نو بس کاوه انشاءالله تعالی رو او خواږه ورسره دي بس د خیره سره واپس ځو ټوله شپه هم تېره کړه په ګپو شپو باندې او ښه مزې چرچې مو وکړي او د خیره سره اوس ځو دا چې بټوه مټوه راولو بس چاره جماره سهار مونځ شو بس انشاءالله تعالی اوس به ځو ناشتې له دی وخورو پانشې بار باندې وخورو هر څه بار باندې وخورو ته خالي راځه چېرته بازار کې زاهد هم کېدی شي هغه څوک؟ زاهد هغه بازار ته لاندې شو بس لاندې ورځ او کنه ولاګ جوړوم بس لاره کوم بازار دی السلام علیکم ها لالا بازار نوم والا دا لنډي کوتل مین بازار دی بس د کوم نومونه چې ها مین بازار لنډي کوتل داسې سبایي ټایم کې بچا لنډي کوتل بازار کتلی وي یا نه زه لالا درته ښایم پانچو دکان لی راوړه ابھی ټایم نه بس دا دو شاپونه کولې یو تم کاوه ویل یو تم پراټه ویل بس تیار شو جوړي سیب سلام علیکم خی جوړي سیاتم خره شکر تاسو خیر دا پانچی فرش سهار دا وخت سبایي ټایم دی او راغلی یو لنډي کوتل بازار ته او پانچی خرو ټرای کو ولې چې لنډي کوتل بازار کې سهار دا وخت پانچو والا کولا چای والا چې کوم ناشته وي بس نو زموږ نن دلته ناشته ان شاء الله مهرباني عمان زه ایاز احمد پانچو وایم د سپینې وړۍ اوسېدونکی یم او دلته مې دا تقریبا چې
35 سالي شو بیا پاتې دغه زه څه لونې دي پښتا چې ډاکټر والا غته مو درګاو مخې جمعه ته مو درګو وای عثمان څنګه مزه وکړه خوند یې وکړو که نه بالکل ناشتې ډېره زیاته مزه وکړه ډېره زیاته او بس انشاءالله اوس ځو تھینک یو ما نه موبایل پاتې و داري خلیل روډ راپسې ځای ناشتې خو ډېره مزه وکړه کله ګئ ځای زی زنده باد خلیله تھینک یو سو مچ ډېره مننه ډېره مننه امان جانه ځای لاړې د الله په امان خو بدلته ریسیټ کې به صرف کېنم نور در سره فرست ټایم دا سهار د وخت لنډې کوتل نه زه سفر کوم خو ډېره زیاته مزه کوي یخه هوا ده رش هم نشته بس خوندونه مزې دي الو او شاټونه وګورئ ډېر زبردست شاټونه بالو